کچری چاته پالیش شوي وي او د هغې نه وروستو هغه ته ډېره زیاته کمزورتیا وي، او یا کچرې تاسو ته لوږه نه لګي چې هغه ته لوز اف اپیټایټ ویلی شي، او یا کچرې ستاسو ذهني ستوماني وي کوم ته چې انزایټي ویلی شي، یا کچرې ستاسو جسماني ستوماني وي کوم ته چې فزیکل ویکنیس ویلی شي، او یا کچرې ستاسو کمې مسوړې دي او کم غاښونه دي د هغې نه بار بار وینه راځي او ستاسو غاښونه ډېر زیات کمزوري وي. د هغې سره ستاسو څومره هم پټې چې دي هغه ډېرې زیاتې کمزوري وي او د کمزورتیا په وجه بار بار دردونه کوي. نو دې ټولو علاماتو لا په سکرین باندې کوم اپلاچیری کمپاوند شربت چې لیدلی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي، او د دې اپلاچیری کمپاوند شربت سایډ افیکټ هم شته خو دا د نش برابر دی. کچرې دا تاسو په یو ټیم باندې ډېر زیات استعمال کوو نو دا سایډ افیکټ بیا راوستلی شي چې ستاسو زړه کچې کولی شي، ستاسو ته الټې راوستلی شي، ستاسو په خېټه باندې درد راوستلی شي، ستاسو خېټه خرابولی شي، ستاسو ته قبض لګولی شي، او ستاسو په سرمن باندې سرې سرې ریشې هم راوستلی شي. کچرې تاسو دا په یو ټیم باندې ډېر زیات استعمال کو کني دا سایډ افیکټ او نقصانات د دې نشت برابر دي. دا اپلاچیری کمپاوند شربت تاسو په دې علاماتو کې نشي استعمالولی چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي چې دا ممنوع دي. کچرې هغه مریض چاته چې د ګردو ډېره سخته بیماري وي کوم ته چې سیویر ویلی شي، یا کچرې د انسان یې نه ډېره زیاته خرابه وي کوم ته چې سیویر لیور پرابلم ویلی شي، هغه زنانه چې کم حمل لري نو په دې کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه یو ځل تپوس کوئ. کچرې دغه شان میډیکل انفارمیشن کې تاسو انټرسټډ یې نو دا ویډیو د خپل فرینډ سره شیر کړئ چې هغوی هم پکې انټرسټډ شي او دغه شان میډیکل انفارمیشن هغه هم ګین کړي لکه څنګه تاسو ګین کو. شکریہ. الله حافظ.